له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مشرانو کشرانو نن زما کوشش دا ده چې ستاسو وړاندې حالات زندگی د حضرت عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه چې دیتا عمر ثانی ویلې شي دا ویسه مختصره حالات زندگی ستاسو وړاندې بیان کوم الله جل شانه دې ماته د صحیح وینا او تاسو ټول ته په ادب او طلب سره د اوریدو توفیق را نصیب کړي حضرت عمر ابن عبدالعزیز صاحب د دې اسم کنیه ابو حفص خپل نوم عمر د پلار نوم عبدالعزیز او د والدی نوم ام عاصم دا څنګه پیدا شوه ده او د دې ولادت د کومه زنانه نشوه ده علامہ ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د شپې ګرځېدو په اطرافو د مدینه منوره کې گشت کولو د خپل رعایا او حال احوال معلومون چې زما رعایا او تاسو تکلیف خونښتا وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګرځي د یو کور نه د خبرو आवाज واوریدو چونکه امیر المؤمنین ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغو د دغه کور دیوال سره وګي خو څه خبري کیږي نو یو دو زنانه خبرې کوي خپلو کې او پس خبره په جنگ دي دا یو زنانه دی بلې ته وای چې پيو کې وب واچوا چې پیسې ډېری وکي دا بل زنانه وته وای چې نه پيو کې وب ناچو امیر المؤمنین منع کړی دا چې په به سوچه خرڅوي ملاوت به پکې نه کوي دا بل زنانه ولا بیا وای چې دا خود شپې وخت ده
امیر المؤمنین بچرته ود پروتي راواله وبدغه په کې واچو چې پیسې ډېرو کی نو دغه بل زنانه ولا په جواب کې وایي چې مورې ټیک د چې امیر المؤمنین خو بودی لیکن د امیر المؤمنین خوده ودنه دا مور او لور وا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره خپل خادمو اغلی ویل دغه کور یاد ساته کله چې رالو سحر شو د خپل خادم ولېږلو چې لاړ شه دغه کور والو معلوماتو کو چې سړی پکې څوک دي او دغه زنانه څوک دي دا خادم رالو تپوس وکړو بیا رالو حضرت عمر صاحب له فرمای یا امیر المؤمنین هغه کور له زلالم مې معلوماتو کو هغه کور کې صرف یو مور او لور اوسېږي څوک سړی نشته پکې او دغه ښځه چې دا کونډه ده او دغه لورې چې دا ناواده ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بچی کینو او خپل بچو ته فرمای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اے بچو بیگاز ګرځیدم ما یو کور کې دغه مذاکره واورېده دغه مکالمه او گفتگو می واورېده اے بچو التکی اوجنه دغه ناواده شوی د خپل مور ته د شپې په وخت کې فرمایل اے مور په کیو بما چوامر المؤمنین من کړه اے بچو مور وته ول اے لوري دغه ټیم کې با امیر المؤمنین ودی دغه لور وته چې ناواده دا خپل مور ته فرمای اے مور دغه وخت کې خو با امیر المؤمنین ودی لیکن دغه خدای نه ودکیږي اے بچو زما خوخه دادا چې پتا سو کې زيو بچی تا هغه جنې نکاح کم دا حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ دو زمان دغه وخت کې واده شویو دا غي په نکاح کې بیبيان موجود وي لیکن یوزوی حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ دا سو چاغ ناوادو هغه نکاح نه وشه نو حضرت عاصم سے فرمایل اے بابا جانا دغه جنې سره نکاح کولو د پارز تیار ما نو د حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ دغه زوی سره دغه جنې نکاح وشوا او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا نکاح صرف په دې بنیاد کړي وا چې دغه جنې پزړه کې د الله یا رسول ډېر دا او بعض روایاتو کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بچو ته فرمایل اے بچو دغه جنې سره که زما بچو کې چانه کا او کړلا دغه جنې په اولاد کې به یو سوار پیدا کیږي یو داسې ننګیاله او بریاله ځوان به پیدا کیږي چې هغه په دغه ځمکه باندې حکومت کوي بعض روایتو کې دام راځي بهرحال نکاح اوشو د حضرت عاصم رضی الله تعالی او د حضرت عاصم سے رضی الله تعالی عنہ د نکاح نه پس دغه جنې د خېټه نه یو ماشومه پیدا شو او دغه ماشومه دغه حضرت عاصم صاحب د کور والا چې کله لور پیدا شو دغه لور نه بیا بل لور پیدا شو د اغین عمر ابن عبدالعزیز پیدا یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز صاحب د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ الوصی ده یہ کڑ وصی ده او د حضرت عمر ابن عبدالعزیز صاحب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر رشتہ کی حور لکھ کی د مور د طرفه نو څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دور خلافت کې عدل او انصاف قائم کړو دا هغه نه پس بیا د عمر ابن عبدالعزیز صاحب زمانہ وا چې پدې کې هغه تصویر بیا خلکو وکړو د دې وجه نه بد خلکو عمر ثانی ویل
دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی د پیدایش حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه د دې ولادت د په مصر کې شوی لیکن امام ذهبی رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې فرمایي چې نه د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ولادت او پیدایش په مدینه منوره کې شو دومره خوش قسمته ده مدینه منوره کې پیدایش شو او دغه صحیح قول ده امام ذهبی رحمت الله علیه فرمایي چې صحیح خبره دغه ده سمودا عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه په مدینه منوره کې تیر کا د دې والد صاحب چې عبدالعزیز هغه گورنر د مصر هغه خطر ولېګلو خپل بیبي لا او په خط کې ولولیکل چې دو عمر موري ته سره د خپل بچی نه مصر له تشریف وروړه موري چې کله عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه لو فرمایل چې بچیا ستا بابا خطر لګلې ده چې تاسو ال تراشي عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې زم او عبد الله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ دغه زمانہ کې ژوند دی او د سره مشوره عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه چرالو عبد الله ابن عمر صاحب لزکه رشتہ ده عبد الله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ د عمر ابن عبدالعزیز صاحب والدې له فرمایل چې دا عمر ابن عبدالعزیز بدل تپریدي زکه د دې زیات مشابهت چې د هغه زمون خاندان سره ده ستاسو خاندان سره مشابهت کم ده دا بدل تپریدي او ته بلاړش د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه والدا یوازې لاړ مصر لا چې کله ورسېدا او خپل خاوند سره ملاقات شو عبدالعزیز ته تپوس کوي چې هغه بچی دې سکو زمون بچی نه ښکاري عمر دغه بیبي ولا فرمایل چې زمون بچی خو عبد الله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ ځان سره ایثار کو چې د پرورش بمون کو ډیر زیات خوشحال شو والد صاحب او خط ولیکلو عبد الملک لا چې دغه زما زوی عمر ایثار د په مدینه منوره کې قیام پذیر دی داغه د ماهانه وظیفه غم وکا نو د پاره په هغه زمانہ کې د 100 دینار وظیفه اعلان وکړ یو دینار څومره ده اوس په دې بلا پیسې دي هغه ټیم کې خدا غسه کاغذ یا سکه نه و هغه سکه به د چاندې یا د سرو زرو و هغه ټیم کې 1000 دینار د میاشت د وظیفه اعلان عمر ابن عبدالعزیز صاحب او بیا د اصلاح او د تربیت او د اخلاق او د نگرانی د پاره د صالح ابن کیسان رحمت الله علیه انتخاب او صالح ابن کیسان د خپل زمانه د مدینه منوره لوی عالم د په اصلاح او په تربیت کې عمر ابن عبدالعزیز سے وخت تیر کو او څنګه وخت تیر کو ځکه شاهزاده ده د گورنر زوی ده یا ورځ د عمر ابن عبدالعزیز سے د جمی موز لاړو صالح ابن کیسان رحمت الله علیه ته تپوس کوي اے عمره د جمی موز د څنګه ونه کو عمر ابن عبدالعزیز صاحب چون کې شاهزاده او دیواله فرمای حضرت ما خپل وخت سنگارول ګومنز مې پکې والا داغه نه چې فارغېدم د جمی موز رانه تلو صالح ابن کیسان رحمت الله علیه خط کولی کلو د عمر ابن عبدالعزیز سے پلار تا چې ستا بچینا نن صرف په دی وجه جمع تللی دا چې هغه په وختو کې مصروف نو عبدالعزیز د هغه ځاینا یو سړی راولېږلو چې فورا لاړ شه او زما د زوی د عمر ابن عبدالعزیز سر کټا کا سر ولا گنجه کا ځکه دغه وختو د وجه نه د جمع قضا شوی ده هغه سړی رالو فورا د عمر ابن عبدالعزیز صاحب نه وختو ورزو سره ولا گنجه نو چې دا چا داسې اصلاح او تربیت وشي آب بیا څنګه په دریو بر اعظمونو حکومت نه کوي
عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه مشرق مغرب شمال جنوب په دې ټولو باندې حکومت کړی دی، حتی کې بر اعظم افریقا، حتی کې اندلس پورې تر قسطنطنیه، سند، کابل، دا څومره علاقې چې د ایران، شام، مصر، تقریبا 3 بر اعظم راځي د په حکومت کې. په 3 بر اعظم باندې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه خلافت کړ او داسې حکومت کړو چې په یو طالب باندې به زمری او چیله، شرمخ او ګړي وبه به اسکل، لیکن شرمخ کې دا جرأت نه و چې چیله ته خوله اچولې، شرمخ کې دا جرأت نه و چې بیزه رانیولې وې ماته کړې وې یا ګړې ته خوله ور اچولې وې او د اخکار کړې، دا جرأت پکې نه و. په یو ولو په یو دریاب او په یو طالب باندې به شرمخ او چیله وبسل. نو تاسو سوچ وکئ چې دا هغه په زناورو کې انصاف دومره قائم او مشهور، په انسانانو کې بسهر او د الله خوف او د الله یره پکې څومره وه.